زه د په الله قسم خورم داسې ناشنا وخت کې یو موږ چې په لور به نه هېرېږي په هلک به هېرېږي په لور نن سبا څوک نه هېرېږي لور خو کور کې د مور تر مخې ته هېرېږي او په چا باندې په هلک باندې چې دی بهر ته ځي څه دپاره ځي چا پسې کومو خلکو سره کښېني پاسې دومره د فحاشي عامه شوې ده او دغه ظالمان څه کوي دغه زناور څه کوي هغوی دې قسمه ماشومانانو ته د پیسو لالچ ورکړي راشه په ګاډي کې به د باندې چکر ولګومه راشه موږ به ګیم بدلوالمه راشه پلانې کار به وکړو راشه کرکټ به وکړو راشه والیبال به وکړو او سره کښېني یوه ورځ دوه ورځ درې ورځ پیسې په پیسو یې عادت کړي بس بیا هغه عمر له دغه بیمار ته جوړ شي د خپلو بچو خیال کوئ خپلو هلکانو باندې نظر ساتئ چېرته ځي د چا سره ځي دا پلانې څوک دی ستا خواله راځي بلکې خپلوان دي هم ډېر وخته پورې هغه سره مه پرېږده اوده کېږي یو ځای مه پرېږده خیال ساته ورشي دی د تره زوی دی خو د تره زوی لوی سړی دی په هره قصه خبر دی دا ماشوم دی نه دی خبر څه کوي دا سره دا دې مخکې ورځو کې ما هغه ویډیو وکړه فیسبوک باندې یو ډمه ده او د هغې هغه رور چې د هغې په لوڼو باندې لاس اچولی تاسو به لیدلي نو دی خپل رور دی او په خورزو باندې لاس اچولی کوم ځي ته موږ سندرو او فلمونو او موبایلو او فحاشۍ ورسولو خیال هم دی خورزه په امن نه ده خورزه چې یو ماما په خورزه لاس واچوي په کومه رشته به اعتماد وکړي ټول برکت فیسبوک دی برکت ته یوټیوب دی برکت ته انګلیش تعلیم دی چې کله ورسره عقیده او دین او د الله نه یره نه وي د الله نه اوسه یره به اوسئ دا ټول برکت دی د فحش فلمونو او د ډمانو د کتو او برکت دی د بې پردګۍ یا ماشوم دی پرې دننه دې راځي ماشوم دی دننه دې راځي د هغې نتیجه دا راووت ما زه حیران شو چې ما وورو چې ماما خورزې سره زنا کوي او خورزه د 9 کالو ده الله ډېر صابر بادشاه دی زم چې د دنیا روانې سړی ویلي چې د دنیا کولاو وشي موږ به پکې دننه ورځو تباه به شو بیا خورزه کله داسې وی چې ویلی چې 15 کالو ده 13 کالو 20 کالو ده ظلم دی زیاتې دی جرم دی بیا هم سزا ده په شریعت کې خو په نسبت د دې چې د 9 کالو ده 9 کالو ماشومه او بیا د خپله خور لور چې داسې کیدی شي دا نشي کیدی چې ستا زوی د تره د زوی سره د خپل یعنې ستا د رواره سره تللی دی ستا رواره مشر دی په دې قیسو میسو پوهېږي ستا زوی کشر دی په دې به نه هېرېږي یاره پکار دی که نه ده احتیاط خو پکار دی صحیح ده لاړ شه لوبې وکړه د دوی کور ته ورشه بیا هم سترګې لاندې ساته نظر لاندې ساته ته لاړې صحیح ده ته خو مازدیګر لوبو تللی خو د شپې څه ده شپې ته څنګه به ناوخته رالې او شپه دې ولې وکړه د هغه سره دا قسمه تپوسونه چې ته کې ستا بچي به په یره کړي خو چې تا پرېښودی چې څه کې کوه مرضي دي د زه به دلته ریالونه ګټمه او تا هلته چې څه کې کوه دا بچی به تباه و برباد شي دا معاشره به یې دله ختم کړي بلکل وګورئ نو داسې خلک په معاشره کې نن سبا ډېر شوي دي ولګیا د بیماري عامه شوې ده د هغې یو وجه دا هم ده چې د واده طاقت یې نه رسي ودونه هم هلته موږ ګران کړو موږ ودونه څه کړو ګران کړو ښه پخوا خو به دا وه جنۍ واده کول به ګران و او ګران د دې لاسو چې کټ پکې و سو کټ او لوښي نه وس کټ او لوښي او پریزر او صوبې او هغه شي نه چې به ګرمۍ هغه شی یو څو ورځې بعد ګوره کنډیشن دا به څوک ویلي ښه بیا هلک ته ګوره دا به کې او دغه به کې او داسې به کې چې کله دا لارې هغه ته بندې شوې واده ورته مشکل شو هغه په بله لار راغې نو د هلکانو